د دنیا تعلیم پسې خلک په منډه دی. سار چې وځي تر ماسخوتنه پورې زمونږ بچي دا په سکولونو په کالجونو په پبلک سکولونو پسې دي او د ټیوشنونو غم ولا مونږ څه ونه کوو. یو بچی چې ته مونږ جومات ته ونه لېږې چې بچی ورشه لږ قرآن هم زده کړه. د قرآن دپاره ولا مونږ د ټیوشن غم ونه کوو. ټیوشن نشته، قرآن درته مفت په جوماتونو کې ښودلی کېږي. یو 2 روپۍ د نه قاري صاحب نه غواړي، ملا صاحب د نه 15 روپۍ نه غواړي، خیراتي درته ښیي، هغې له خپل بچی نه لېږي او د دنیا تعلیم له وله څومره پیسې لګې. ټیوشنې وله نیسي، سوزکي وله نیسي، ګاډې وله نیسي او پېښور ته یو خوا بل خوا پکې ځغلی. الله حضور پاک د قیامت د نښو نه یو نښه دام ښودلې ده، تعلم لغیر الدین، چې د دین نه علاوه د دنیا علم پسې به خلک سر په سر شي. دغسې ده که نه ده؟ وختي سار پېشمني دا ماشومان مخکې ورځو کې د ما شپه بار وه نو لږ وختي راووتم، ځای لږ لرې و، نو پېشمني سار مانځه پسې یقین کوه په دې لاره مې دا پلین کوچ او داسې څیزونه ولیدل او دا ماشومان داسې لچېدل او دا پتلونونه وغیره یې چولې او ګاډو ته ولاړو. خو چې دا ماشومان څه وخت پاسېدلې د دنیا دپاره. قرآن سره مینه بلکل نشته، پیغمبر سره مینه بلکل نشته. یو ماشوم تا جومات ته بونه ته چې د قرآن زده کړي، تلاوت د قرآن خو بلکل ختم دی، څوک یې نه کوي. که چا په ناظره قرآن ویلي دی هغه سره ټیم نشته د قرآن، افسوس دی وخت ورسره نشته. د دنیا شته د هغې وخت ورسره نشته، تلاوت نشته، ټول از موبایل دی او زمونږ خلک په اخته دی. موبایل خو خلک د خېټو خېل اوویستل، دا څه مصیبت راګډ شوی. هر سړی بس په لاره کې موبایل، په ګاډي کې موبایل، په کوڅه کې موبایل او په موبایل څه ګوري؟ تصویرونه پې ګوري، د ښځو فوټوان پې ګوري، ډرامې پې ګوري، فلمونه پې ګوري. یا وروڼو خدای له به څه جواب ورکوئ؟ په کم طرف سر شو خلک؟ هلکان او جنکۍ ټول په ګډو وډو سر دي، موبایل دی او کمپیوټر دی او ټي وي دی او انټرنیټ دی او دا قصې پیسې دي. خدای هیر شو، قرآن هیر شو، دین هیر شو، توجه خدای رسول ته نشته. د خدای عذابونه پرله پسې در باندې را روان دي. دا د خدای قهرونه دي. خدای خبر چې نور قهرونه او غضبونه به د خدای په سر راځي. دین طرف ته توجه نشته، د دین لارې ته توجه نشته، جومات ته توجه نشته. که څوک نیکان خلک څوک راشي او د دین خبره در سره کوي، د هغوی ټیم در سره نشته. دا به څه کوو؟ بس دغه دنیا ده او بس پړق باو کې خېټه به دې وچوي، دا مال دولت ټول به دلته پاتې شي، دغه خدای له به ورځي. بیا په لاسونو چکونه لګي، بیا به چې خدای ما څه کړي؟ یوم یعد الظالم علی یدیه، په لاسونو به چکونه لګوي او څه به وایي؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. او د پیغمبر لار که مې نیولې وه څه خبره؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا د فلانکي سره مې دوستانه وه دا په ګډ وډو هغه سر کړم. که دې سپېره سره مې دوستانه نه وې کړې، د هغې په ځای مې د رسول تابعدارو سره دوستانه کړې وې څه خبره؟ د ذکر موقع موږ سره نشته، د درود موقع موږ سره نشته. موبایل خفه کېږي، کمپیوټر خفه کېږي، د قرآن د تلاوت موقع موږ سره نشته. پخوا به ښه سهار وختي نه مانځه نه پس به ټول خلک جومات کې ناست او تلاوت د قرآن شریف به یې کوو. مازدیګر نه پس به جومات ډک او تلاوت د قرآن شریف به یې کوو. اوس سهار او مازدیګر دغه ماشومان چېرته راشي په تېر استاذ ته کښېني، تلاوت موقع موږ سره نشته. موبایل دی او کمپیوټر او فلمونه دی او سینماګانې دي او دعوه مضبوطه کوو. موږ د پیغمبر امتیان یو، نبي علیه السلام زموږ هلکه څنګه د هغه امتي صحابو داسې کړي، تابعینو داسې کړي. لږ خدای لپاره د قرآن تلاوت شروع کړه، څه کوئ؟ لږ ذکر و اذکار شروع کړئ، دیندارو نیکانو سره میلاو شئ، لږ یو پوټې تسبیح لاس کې راوالی، لږ درود شریف جاری کړئ، لږ په صحبت د نیکانو خلکو کې ناسته وکړئ، د دې ګندګیرونه لږ ځان وباسئ، د دین دشمني به کوئ، اسلام ته، ایمان ته، قرآن او شریعت ته په سپک نظر مه ګورئ. دا خو د ټولو شریک شی دی. نو بهر کې زما وروڼو د قرآن شریف تلاوت دا انتهایی ضروري دی. ګورئ تلاوت د قرآن کوئ، سهار او مازدیګر لږ وخت وله ورکئ. بچی باندې د دنیا تعلیم کوه، منع نه دی، خو د دنیا د تعلیم سره سره لږ غوندې د دین تعلیم پې وکړه، لږ غوندې قرآن پې زده کړه، لږ ذکر و اذکار پې کوه، په خپله هم لږ وخت دی له ورکړه، د دنیا د ژوند څه پته لګي. دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ نه راضي شي، خدای د فتنو له دنیا نه په امن کې وساتي. الله ډېر خیر د دواړو جهانونو نصیب کړي، د شرونو نه مو ساتي. دا وطن هم خدای په دین او په قرآن او په شریعت باندې آباد کړي، د فتنو نه او د بدامنو نه هم خدای په امن کې وساتي، امن و امان پکې الله راولي.
مردگان ته دعا کوي چې الله ټول مردگان څومره چې وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب زمونږ د ریډي ګل کاکا خدای دې وبخي د هغه بچی وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي نو څومره مردگان وفات دي خدای دې وبخي یو ملګری د ګردې کار نه کوي هغه ته هم دعا کوي چې الله شفا ورکړي څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي او دا زمونږ د اجاز دی والد صاحب وفات شو هغې ته هم دعا وکړئ زمونږ د دې محل دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت لوی سفر د سعادت وګرځوي څومره مردگان دي ټول دې الله وبخي الله یې زمونږ نه راضي شي خدای زمونږ ژبې زمونږ اندامونه په دین جاری کړي خدای زمونږ په زړه کې د قرآن مینه پیدا کړي الله دې اتفاق پیدا کړي خدای د بدعملو د ژبې او د لاس او د اندامونو نه په امن و امان کې وساتي خدای چاته څه پریشانۍ ټینشنونه دي هغه په خوشحالو باندې بدل کړي ما دوستان دي هغې په ټلیفون دعاګانې غوښتې دي چا چې دعا غوښتله تا ته معلوم دي خدای دعاګانې وله قبوله کړي زمونږ د جومات ته څوک د لرې ځای نه راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي اخر وخت کې د خدای په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول ما دعا مې ورته وکړې کرام ګل ته خدای دې وبخي پریشانی ده په کور کې الله دې پریشانی په خوشحالۍ بدله کړي د دم یو حاجت دی الله دې وله حاجت په ټولو حاجتمندو له خدای حاجت پوره کړي او دا بل سورة توبه ختم څنګه دی ښه دی ختم د قرآن شریف ته هر صورت ته کولی شي هغې څه خاص طریقه نشته چې دومره وایه دومره مه وایه